السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو. زه سیف الرحمن تاسو په خدمت کې حاضر یم د وینډو ویسټا انسټالیشن سبق نمبر 3 سره پارت 3 سره. ملګرو کوم ځای کې مو وینډو انسټالیشن ختم کړو مغه نه مو بیا سٹارټ کوو. دا غ سکرین تاسو ته کتای شي. ټایپ ا کمپیوټر نیم اینڈ چوز ا ډیسکټاپ بیک گراوند. ملګرو دا د کوم بیک گراوند دی دا هغه پکچران دي چې کوم غواړو او یا دا ځکه مو نامم لیکې شو لکه صفر پی سی هغه کې مو صفر ور کړو. پهله یوزر اکاونټ نامه کې صفر ور کړو دی وجنه دی بای ډیفالت صفر پی سی واخستله. کوم بل نامه ورته لیکو مثال کې تور باندې دا ځکه زه لیکم ایوب پی سی ایوب دا مو لیکې شو او دا ځکه دا ملګرو مو کوم هغه غواړو او دا چرته بیک گراوند باندې وستاسو ته کتایم چې کوم دا پکچر بدلو. دا ځکه ملګرو دا ګور سکرین شولو اوس دغه شولو دا کوم مو غواړو او ملګرو د وینډو ویسټا ډېر ښایسته ګرافیکس دي. نور دا زیاته استعمال نه دي شوي ویلې چې دی به چې کومه وینډو 7 راغله نو وینډو 7 خلکو ډېره خوښه کړله. ایکس پی ډېره چلیدلې وه بیا 7 هم ډېره وچلیدله ویسټا ډېره کمه وچلیدله او ما خپل هم زیاته خوښه نه دی خو بهرحال ما درته انسټالیشن وښیلو که کوم ملګری غواړي ګرافیکس خرو ګرافیکس دي دا مو بای ډیفالت چې کوم هغه د سکرین دی هغه مو بیا ورته ویر کړلو او دغه کې مو نیکسټ بټن دباو کو. دغه کې ملګرو اوس لیکي یوز ریکمنډ سیټینګ انسټال امپورټنټ اپډیټس کوم اپډیټس انسټال کوو اور اسک می لیټر. دغه کې مو ته اسک می لیټر هم ورکوي شو اسک می لیټر مرته ورکو. دغه کې مو سره ټایم اور هغه راغلو. دغه کې ملګرو مو ته دا هغه خي دا بدلوي شو خو مو سره کوم بایوس کې سیټ اپ مغنه درغله ده فعل اکتوبر ما ته تاریخ نه دی یاد خو بهرحال دا د اکتوبر 2015 او دا ټایم دی او دغه کې ملګرو مو که د پاکستان ټایم غواړو پاکستان پلس 5 کې دی پلس 5 کې دی. دغه کې ګورئ مو سره پلس 5 دا پلس 5 د ځنه شروع شولو. دغه کې ګورئ مو سره دا اسلام آباد کراچي تاشکند دا مو سلیکټ کو. دغه کې ګورئ مو سره جی ام ټي پلس 05 راغلو اسلام آباد کراچي تاشکند. دغه کې مو نیکسټ بټن دباو کو. اوس دغه کې ملګرو مو سره دا سلیکټ یور کمپیوټرز کرنٹ لوکیشن سره ته کرنٹ لوکیشن څه دی کوم ځای کې ته د کور والا دی ورک دی کار ځای دی پبلک لوکیشن دی او دا ځای کې لیکلي اف یو ار ناٹ شور سلیکټ پبلک لوکیشن سره کته دا شور نه وي چې دا کومې لوکیشن کې زه اوس ناست یم یا د کمپیوټر دی نو بیا پبلک لوکیشن مو دا پبلک والا سلیکټ کړلو. دغه ځای کې ملګرو مو سره هغه راغللو تھینک یو سره وینډو انسټال شوله ډېره شکریه او دغه کې مو سټارټ بټن دباو کو. دغه کې ملګرو ولیکلو پلیز ویټ. دغه کې ملګرو مو انتظار کوو لکه دا تاسو ته کتای شي کوزه وړه غوندې لیکلي پلیز ویټ ویل وینډوز چیک یور کمپیوټر پرفارمنس چې تاسو کمپیوټر هغه چیک کړي چې دا څرنګه دی. د وینډوز کوم فولډر دی هغه چیک کوي کمپیوټر چیک کوي او دې کې ملګرو دا خام د شان هم درته ښیي سره وینډو ویسټا سره ته څرنګه هغه کولی شي استعمالولی شي او څه څه ورکې فیچر دي. دا ملګرو دا د وینډو ویسټا انسټالیشن و څه ما تاسو ته وښیلو. دا شنه لکیره څه کله مو سره پوره شي دا ځکه تاسو ته کومه کتای شي د شنه کرښه دا څه کله سر ته ورسېږي نو مو سره به وینډو مکمل انسټال شي. دا ملګرو تاسو ته اواز راغللو ویلکم سکرین هم راغلو سره وینډو ویسټا انسټال شوله ویلکم یې ولیکلو. اوس به مو سره وینډو ویسټا چې کوم سټارټینګ سکرین دی هغه به مو سره چلو شي ډیسکټاپ راشي. دا ملګرو مو سره وینډو ویسټا مکمل انسټال شوله او زه دغه کې د خپل سبق ختموم. دا پارت نمبر 3 دی او پارت نمبر 4 زه جوړوم څه کې لغونې نورې آپشنې به درته ښیم د وینډو په باره کې. بهرحال که چا ملګرو صرف دغه ځای پورې انسټالیشن کوونکی وي نو دغه ځای باندې بس دا مکمل شوله
او که څلورم پارټ وکړو نو هغه هم ښه دی، هغه کې به هم تاسو انشاءالله فایده درته میلاو شي. دا مو اوس خپل هغه سټپ کوو ریکارډینګ